محسن مینل کېدله ده دلته په هسپتال شته نه ډاکټرونه شته نه څه شته انتظامیه چې کومه د غونډه خاموشه ده ایمرجنسي بالکل خالص خلیدو چیرمن محسن داور لګېدله ده د ان ډي ایم د پارټۍ مشر امیدوار د کومي اسمبلی او سابقه ایم ان ای. یو نوې افسوسناک خبر هغه د سره شیر کو په میرانشاه کې په محسن داور باندې یو حمله هټیک شوې ده. د هغې په نتیجه کې چې کم دی هغه ډېر زیات زخمی دی. دا وخت چې کم دی د میرانشاه په هسپتال کې هغه داخل دی. که موږ وګورو زموږ د پښتنو سره چې کومه لوبه روانه ده نو هغه ډېره زیاته یو افسوسناکه دردونکې ده. کم محسن داور چې دی که تاسو ګورئ اوس کم الیکشن چې شوی و د هغې نه پس چې کم دی په هغې باندې دا پیلنۍ حمله وشوه. مخکې هم په دې باندې څه حملې شوي خو هغې کې بچ شوی او په دې کې چې کم دی دا تصویر هغه زه تاسو ته ښودلی نه شم. کم د یوټوب خلاف ورزۍ کې راځي خو په هغې باندې کم دا پتون چې دی دا یې لګېدلی دی او وینې ته چې کم دی هم ډېرې زیاتې روانې دي. نو الله تعالی دې هغه له صحت ورکړي او الله تعالی دې هغه د مرګ د داسې هغه نه هغه په امان کړي. ځکه که چېرته محسن داور هغه مړ شو نو کم د پښتنو کم حقوق دي نه علاوه د پښتنو دپاره چې کم هوازونه چوتېږي نو هغه خلک په خیبر پښتونخوا کې ډېر زیات کم پاتې شو. څه کسان چې مونږ اسمبلی ته پښتانه لیږلي وو هغه هم پاتې شو. که مونږ د سردار حسین بابک صاحب خبره وکړو دې نه علاوه د حیدر اوتي خبره وکړو د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د سینیټر مشتاق خبره وکړو داسې ډېر کسان دي چې هغه مونږ پرېښوده او هغه خبره چې زموږ د پښتنو دپاره چا کوله هغې نه هم مونږ محروم یو. که چېرته محسن داور باندې څه وشو نو زمونږ کم حالات چې دي به ورسره نور هم خراب شي. بس الله تعالی دې زمونږ هغه ایمانونه نصیب کړي او الله تعالی دې زمونږ په دې ملک کې امن راولي. نو دغه لنډ شان معلوماتو نور کوشش کوم چې په تفصیل سره ته ویډیو جوړه کړم هغې کې به مې لاویږو. الله حافظ.